عام علما چې دی هغه او داسې کې مسواک ته سنت وای چې دا یو سنت طریقه ده که چا استعمال نکو او داسې کیږي لیکن دومره ده چې سړی د ډیرو فضایل او د خیرون نه محروم کیږي ځکه د الله نبی چې بده کې څومره تاکید کړی دی او زور ولا ور کړی دی دا دلیل دی چې بده کې خیر شته اگر که دا خیر ما او تا ته ظاهرا معلوم نه اگر که د ډیرو خبرو اجرونه موږ ته ظاهر کې د الله نبی نه دی بیان کړی چې په بلانی عمل کې 2 ابدي او بلانی کې 15 نه کوي دی بلانی کې لس نه کوي دی دغه خبره په اکثر حدیثو کې نه وي او ته به دې خبره یقین ساته چې زمونږ رسول له خبره امر کوي یا هکذا امرني ربي چې الله د دې خبره امر کړی دی یا نبی الاسلام فرمایلی لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه کچرته دا خبره په ما باعث نه وي چې زما په دې امت ګرانې ده نه نو ما په هر منځ کې د هر او د سره مسواک به خلکو لازماو خو چونکې دا مسواک پیدا کول به هر سړی ته بګران شي او سړی په مشکلاتو کې بروزي کله بني کله به ورک شي نو په دې باب کې مسواک واجب نه دی دا نس حدیث مشهور سنن نسائی کې راغلی د بسناد صحیح انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اکثرت علیکم السواک پتا سو باندې مسواک متعلق ما ډیر زور ور کړی دی ګوره او ډیر تاکید باندې مسواک متعلق کړی دی چې تاسو به هر سړی مسواک کوئ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي ومسواک د نبی صلی الله علیه وسلم دمر بهترین مشغله وا یو کس د عائشې نه تپوس کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم با کور ته داخلېدو په څه شی به ابتدا کوله نو عائشہ رضی الله عنها فرمایي و نبی صلی الله علیه وسلم به کور ته داخلېدو یبدا بالسواک کمرې ته برانوتو مسواک به بخلکی او مسواک به استعمالو او دومره جوړ به استعمالو دنه د مریته به رساو چې اواز به کاوه لکه د ولټو په شان اواز د سي اواز کیفیت به جوړېده د سي مسواک به پرزور طریقې سره استعمالو دیو جنا یو صحیح حدیث کې دا راغلی سنن ابن ماجه کې دا حدیث دی سند بالکل صحیح سند دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه خلکو ته ویل چې کوم خلک د قران تلاوت کوي دسه خلکو ته زور ور کړی دی چې د قاریانو د قران چې کله تاسو قران وای فطيبوا افواهكم بالسواك د خپل خلیج کوم د په مسواک باندې پاکوي چې کله سره تلاوت کوي دیو نه مزمن کې د اوقات سواک مسله یادوا د الله نبی په بعضو اوقاتو کې خاص خصوصي مسواک استعمال او لکه اذا قام للتهجد بخاری کې دا راځي نبی سم بکره شپې پاسه د تهجد ته نو داغه مسواک به د بالغ لاندې پروت دا صحیح بخاری کې راغلی اول په پکټ کې ناستو او کله به بهر ته وته نو اسمان ته به بره وکتل او دایتونه به ولسل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب دا سوره ال عمران آیتونه د اخیری دا رکوع به سر ته ورسول نه لس آیتونه دا غین ورسته به نبی صلی الله علیه وسلم او د شروع او د سمات بیا بلال مسواک به راواغس او د سمددار مسواک به استعمال کو بیا او د شوکه نو اذا قام من الليل کله چې شپې پاسېږي تهجد ته نو اولنې سجده د مسواک استعمال ول اذا قام للتهجد يشوس فاه بالسواك وذا الله نبی بکله شپې تهجد ته پاسېدو مسواک باندې خپل خپل مخله او مسواک به استعمالو ډیر بار بار به استعمالو دویم چې کله کور ته به داخلېدو خپل کمرې ته به داخلېدو نو هغه وخت مسواک به بلاس کېو اوس په دې کمرو کې به د حمامونو کې د ټوپیسونه پراته دا غي د وجنه د مسواک نه خلک مستغنی ول بے پروا شانی سره دا غي د ټوپیس ناروا نه د خلک استعمالي د استعمالول پکار دي او دا ښه عادت د بد عادت نه د سره ډېری بیماریاں خکېږي لیکن د مسواک چې کم فواید دي او د مسواک بارک د الله نبی چې کم فواید ویل هغه فواید به ټوپیسونو کې نشته خیر باغ څه کې د کوم په سنت کې راغلي بدی ګډیر خیر دی اگر که ټوپیس زو آرام نشي ویلې ټوپیس حلال څه دی خو ټوپیس استعمالول دا جایز دی خو د مسواک متبادل دا ټوپیس نه دی یو حدیث کې راغلی صرف علماء دا غي بارکی اختلاف کړل څوک د دې سند ته صحیح وي څوک کمزور وي
پر صلوات رسول باندې چا تعلیق لیکل د حافظ زبیر علی زیسم هغه روایت ذکر کړی دا او سند طویل دی سند د گزارې والا دی چې کوم مسواک د چا سره نو غوته استعمال کړه په خوله کې غوته واله نو دا سره د مسواک د سنت په دی باندې ادا کیږي خو عام چې مونږ کتنه عام علماء دا روایت کمزور کړی دی خو دومره بشي چې ضرورت په بنا باندې غوته استعمالول د مسواک په خوله کې نو دا به د گنجائش په درجه کې صرف شي نور د غوتی او د مسواک ثواب دواړه برابر نه دي ځکه د الله نبی مسواک باندې زور ورکړی دی او د مسواک اهتمام کول یو حدیث ما بل ورځ کتر ډیر عجیبه حدیثو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې سړی په قرات کې ولاړی په مانځ کې قرات کې یا سړی عام د قران تلاوت کوي و ملائک خپل خله دغه قاری سره په خله کې دي دا صحیح حدیث دی ملائک خپل خله راوالي ملائکه به څومره مبارک او مزیدار پاک خلی یا خله راوالي او د قاری سره په خله کې دم نکېدي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اے خلکو تاسو د مسواک اهتمام کوئ چې تاسو د خلینا هغه ملائک څنګه نشي دی وجه حدیثو کې دا مسله راغله هم دې لپاره ده چې سړی پیاز استعمال کی یا مولای استعمال کی یا اوګه استعمال کی یا نور بدبوې شیونه استعمال کی دا سړی په مسجد ته ناراضي دا غي وجم دار چې استخواته کم ملګری دی غم تنګيږي او ملائکه هم د سړی تنګيږي ځکه ملائک ډیر نفیس مخلوق د صفا او ډیر د طهارت او د نظافت خوندان دی هغه تنګيږي ستانه ځکه موږ ملګر توای دا نسوار او سیګریټ دا کم غندونه مندونه چې خلک استعمالي د ټولو شیونو پرهیز کوي ځکه د سره دا بدبویان پیدا کیږي د سبا کور کم بدبویان پیدا کیږي کم کمره کې نسواری سړی هغه کمرم بدبویي بدرنګي په هر څه نسوار پراته په کټ ساده نسواری د بالغ د لاندې نسوار غوته پراته په حمام کې نسواری پلیټن کې نسواری عام په جامو په کپړو په جیبونو کې نسوار پراته زمونږ رسول الله مولوی صاحب وایي چې څلور 15 شرګي چې په کمره کې ساتي دا دومره ګند نه پیدا کوي لکه یو نسواری چې په کمره کې څومره ګند پیدا کوي دا ظاهره خبره د خلکو ته معلومه ده چې سړی په مجلس کې نسوار اخلي نور خلکو د ډیر بد ښکارا کیږي یا سړی سیګریټ کې نور خلکو د ډیر بد ښکارا کیږي کمره بدبودار کیږي زمون نبی صلی الله علیه وسلم جمعتون مبارک دا خبره فرمایله جمعه ته راځي د سی بوټي وغیرہ به استعمالوي لکه پیاز اوګه غندنا مولای د مازټیم لذي او تدا شین استعمال کی ځکه فإن الملائکه ملائکه کوم دي يتأذى منه مما يتأذى منه الانس کوم شیونه چې انسانان ته تکلیف ده دغه شیونه پیران دغه تم تکلیف ده ملائکه تم تکلیف ده نو مسلمان سره به ضروري نه لنډه خبره د سی یاد کا چې مؤمن سره به ضروري نه د لړم بشان باندې جمعه ترازی پاک نفیس وي عطر خوشبو به لګولي خنوي جامې به اغوستي یا زړی جامې به خصفه اغوستي ساخواته چې کوم مسلمان کینی نو هغه بستانه معطر شي دا د مسلمان صفت ده اس د لړم بشان صفت او د مار بشان صفت دا بل مسلمان کې نه د خیر صفت به بګي د خیر چې ساخواله څوک راځي څوک د سره ملاويږي څوک د بخوا کې سب کې ودرېږي سانه خلک خوشالي د ځان جوړول خاص کړه منظور ته او بندګۍ لزان د جوړول پکار دي د انسانانو عادت تاسو معلوم دي چې بهر د خلکو سره ملاويږي د مشرانو د قوم سره یا چرته د حکومتي مشرانو سره ملاويږي نو جامې ډېرې خې بدلی کیو چپلې مل برابر کیو ټوپې هم برابر کیو مسواک هم برابر کی او ډېر د ښه انداز کې د خلکو سره ملاويږي چې دا د الله مخلوق د صرف او د الله په در کې چې سړی ودرېږي مناجات الله ته سړی کوي او الله سره خبرې شروع کی یا کنا عبدو و یا کنا استعين دغه شان پټی کې ګنټیو بلچا گزاره کو خاص خپې نیولې وسه جمعه تر منډه و د خلو بدبیم د نخیجو جامې د مسخای او نه د مسواک استعمال کړی او ټول خلک د نتنګي دا طریقه غلطه ده بلکې رب ته ودرېږي سړی نو ډیر په خصه پای باندې مسړی ودرېږي د خپل رب سره مناجات کول ان الله جمیل يحب الجمال الله خیسه ذات د خایس د الله رب العالمین خوخ ده صفای د الله رب العالمین خوخه ده مؤمن سره به د مسواک ډیر اهتمام کوي